أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. وإذا حشر الناس او هر کله چې جمع کړي شي خلق کانوا لهم نو اغیب وید دوی اعداء دشمنان وکانو او وی بدوی بعبادتهم د دوی د عبادتنا کافرین انکار کوونکی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او هر کله چې لستل شي په دوی باندې زمون آیتونه بینات واضحه قال الذين كفروا نوای هغه خلک چې انکار یې وکړو للحق لحق مبارک لما جاءهم هر کله چې هغه راغی دوی ته هذا سحر مبین چې دا خو جادو دی ښکارا. ام یقولون یا دوی وای افتراه د ځان نه جوړ کړی دی دا. قل تو آیا ان افتریته ته چېرې ما د ځان نه جوړ کړی وي فلا تملکون نو تاسو اختیار نه لرئ لی زما د بچ کولو من الله د الله نه شیئا د هیڅ څیز هو اعلم هم دې ښه پوهه دی بما په هغه څیزونو په هغه خبرو تفیدون چې تاسو جوړوي فيه د دې په حقلا کفا به شهیدا دې کافی دی د دې گواه بیني و بینکم پمین زما او پمین تاسو وهو الغفور الرحیم او دې بخون کې مهربان دی. قل توایا ما كنت بدعا نیم ز نګ راغله من الرسل د پیغمبرانو نه وما ادري او زنه پوهیږم ما چې سبا يفعل بي کول شي ما سره ولا بكم او نتاسو سره ان اتبع پیروي نه کوم زه الا ما مگر دا اوس يوحى چې وحي یې کول شي الیا زما طرف ته وما انا او نه يم زه الا نذير مبين مگر يرون کې ښکارا. قل توایا ارایتم آیا کتلی دی تاسو ان کان کچری دا قرآن من عند الله د الله د طرفنا وکفرتم به او تاسو انکار وکړل پدې وشهد شاهد او گواہی ورکړه یو گواه من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا علی مثله هم د دې پشان فآمنا بیا د ایمان راوړو واستكبرتم
او تاسو تکبر وکړه. ان الله لا يهدي، بیشک الله تعالی لار نه ښایي القوم الظالمین، ظالمانو خلقو ته. د سوره احقاف لومړی رکوع دې ځای کې مکمل شوه. شپږم نمبر آیت نه واخلې لسمه پورې نننی درس کې شامل دي. الله جل جلاله د قیامت هغه منظر د هغه خلقو د پاره چا چې د الله نه علاوه د نورو څیزونو عبادت کړو، د هغه د پاره الله رب العزت د دوی په میانس کې چې کوم خبرې اترې وکړي او دوی د یو بل مبارک کې د الله نه چې سبا غواړي او جهنم کې چې دوی یو بل سره کوم جګړه کوي، دا غي تفصيلات قران کریم کې په مختلف ځایونو کې راغلي. یو خبره دلته کې دا شوی دا کانوا لهم اعداء، چې دوی په یو بل دشمنان شي. هغه بوتان چې چا عبادت شوی او هغه انسانان هغه مشرکان چې شرک او کفر کړي، وکانو بعبادتهم کافرین، او دغه وخت کې بعد دغه بوتان هغه به انکار وکړي، هغه به موږ ته څه پته چې تاسو زموږ عبادت کوئ، نه موږ تاسو د دې ویلي او نه موږ د دې نه خبر یو چې تاسو زموږ عبادت کوئ. نو تاسو په کومه تمه باندې اوس دلته کې اوسېږئ چې موږ به تاسو سفارش وکړو، موږ به تاسو د اور نه د عذاب نه د دوزخ نه بچ کړو، حالانکه موږ تاسو د عبادت نه بیخي خبردار نه یو. بت کې کم شعور دی، کاڼي کې یا خارې کې کوم شعور دی؟ هغه ته څه پته چې دا انسان ماته سجده لګي عبادت کوي، زما په نوم باندې چې نو هغه قرباني کوي، منښت من هغه به انکار. او کله چې با دی باندې په دنیا کې د الله رب العزت واضح آیتونه، واضح خبره، واضح نهي مخامخ کړی شي او ولستل شي، نو دی بل حق خبره په باره کې وی هاذا سحر مبین، دا جادو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دیتا دا الله کلام وورو، دا خو کار جادو. نو بعضو به چې دا جادو دی او بعضو به دینه یو بل خبره جوړه کړه، ام یقولون افترا، دی به وی چې دغه د ځان نه دا خبره جوړه، د شپې جوړي کې او سهار مونږ واوري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم نه چې دی ته وایا کچره دا ما ځان نه جوړ کړی دی، گویا عزت په الله باندې دروغ تړم. نو کچره ما په الله باندې دروغ وتړل، نو زه ډیر زر د الله پکړ کې او گرفت کې راشه، ولا تملكون لي من الله شيئا، بیا تاسو ما د الله نه نشي خلاصو. یعنی کچره زه دا کار کوم چې زه ځان نه جوړو، حالانکه ټول ته پتا چې نبی علیہ السلام لیکنا پڑھنا لستل نه نشي کوله، خو بس خامخا یو اعتراض وای چې د شپې دا تیار کی او سهار مونږ ته واوري. نو الله رب العزت هغه جواب دی لورته چې دی ته وایا چې زه دا کار کوم، نو گویا زه په الله باندې دروغ کوم او دا یو ډیر لوی ګناه دی، ډیر ضربه زه د الله رب العزت په گرفت کې راشم. بیا الله رب العزت چې نو دیتا دا ارشاد فرمائے هو اعلم بما تفیدون، د نبی علیہ السلام دغه خبرې نور اضافه، هو اعلم ای هغه ډیر خپوه ده په هغه سیز باندې چې تاسو یې جوړو د په حق. یعنی تاسو د قران کریم کوم خبره جوړوي، نو هغه باندې الله رب العزت ډیر خپوه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته دا ارشاد فرمایل چې کفا به شهیدا بیني و بینک، کتا سو نه منئ مومن الله رب العزت په دې خبره گواه کافي. الله تعالی گواہی ورکړي انک لمن المرسلین، چې ته د رسولانو نه ته پیغمبر، بس زما د پاره دا گواہی کافي. دا شان د قران پاک په باره کې راځي چې دا د الله کلام دی، الله رب العزت د دې گواہی ورکړي. نو کوم مشرک نه مانی دا نه منلو سره زما پر رسالت کې او د الله رب العزت په وحي او کلام کې سفرک نه راځي. وهو الغفور الرحیم، هغه ډېر بخون کې مهربان دی، فوراً په دې باندې پکړ نه راولي، عذاب نه راولي، سزا نه راولي، ډیل ورکړي، مهلت ورکړي. دې شي دی
د خپل خبره نه رجوع ایمان راو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم دی چې دوی ته وایي چې ما خو سنوي خبر نه راو، سنوي رسالت خو نه ده، مخکې هم رسولان راتلل، زه هغه شان یو رسول بدعا سنوي رسول خو نه یم، ما نه مخکې بل پیغمبران راغلي، هغه شان زه یو پیغمبر. وما ادري بیا به دی دا وي چې چېرته پیغمبر یې نو مونږ ته ووایه مونږ سره به سبا څه کېږي، هفته بعد به زمونږ څه حال کال پس به څه. نبی علیہ السلام ورته جواب ورکړ وما ادري ما يفعل بي، ما ته دا نشي پته سبا ما سره څه کېږي، تاسو باره کې زه څنګه ویل شم ولا بكم، تاسو باره کې څه به کېږي دا خو د الله علم کې دې سره زما فهمت. ان اتبع الا ما يوحى، ها ما دا الله رب العزت وحی په ذریعه سره چې کوم خبره راولي دي د اغیز تاسو له ګارانټي درکوم چې دا وکي. وما انا الا نذير مبين، او الله رب العزت ز یو یرا اورون کې کارا بالکل واضحه زیرا لګل ز تاسو د الله د عذاب نه یرو. بیا نبی علیہ السلام ته ارشاد دی چې آیا تاسو نه دی لیدلی کچره ان کان من عند الله، دا هر څه د الله د طرف نه دی، وکفرتم به، او تاسو بیا هم انکار کوئ، یعنی مشرکان کافران د دې انکار کوي، او بالفرض دا د الله د طرف نه تاسو په وینا نه دی، او بالفرض دا یي. وشهد شاهد من بني اسرائیل، او بني اسرائیلو کې یو کس په دې باندې گواہی ورکړي، فامنا، او بیا هغه ایمان راوړي، واستكبرتم، او داغه مقابله کې تاسو غرور او تکبر او لوی وکړي، نو بیا تاسو د قیامت پر څه حال. نو هغه چې کوم کس دی هغه څوک دی؟ نو مفسرین لیکي چې دا یو آیت دا مدنی آیت دی، باقی صورت کې 100 آیتونه دا مکی دي. نو په هغه صورت کې د دې نه مراد دی سړی نه چا چې ایمان راوړ او گواہی ورکړ چې دا د الله کلام دی. هغه يهودي عالم و حضرت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی. او کچره نه مونږ دا وایو چې دا ټول صورت مکی دی، دا آیت هم مکی دی. بیا دې نه مراد هغه يهوديان چې مدینه مکی مکرمه ته راغلي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات او کوي ایمان راوړ، یا د دې نه مراد هغه عیسائی عالم او بادشاہ حضرت نجاشی چې په قران پاک باندې ایمان راوړ. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نو تاسو خو تکبر او لوی کوي او هغه عالم په دې باندې ایمان راوړي، الله رب العزت تاسو هم تکي ظالم قوم ته هرگز هرگز ہدایت نہ. اللہ تعالیٰ دے عمل کو توفیق کرے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، او ہر کله چې جمع کړي شي خلق، كانوا لهم، نو اغیب وی د دوی، اعداء دشمنان، وكانوا او وی بدوی بعبادتهم د دوی د عبادتنا کافرین انکار کون کی. وَإِذَا تُتْلَى، او ہر کله چې لستل شي علیہم پدوی باندې آیاتنا زمون آیتنا بینات واضحا، قال الذین، نوائی آغا خلق، کفروا چې انکار یو کو، للحق د حق پبارکی، لما جاءهم ہر کله چې هغه راغی دوی ته، هذا سحر مبین چې دا خو جادو د ښکارا، ام یقولون، آیا دوی وایي، افتراه د ځان نه جوړ کړی دی دا، قل تو وایا، ان افتریته کچره ما دا د ځان نه جوړ کړی وي، فلا تملکون، نو تاسو اختیار نه لرئ، لی زما د بچکولو، من الله شیئا دا الله نه د هیڅ چیز، هو اعلم هم دې خپوه دې، بما خبرو تفیدون
چې تاسو یې جوړوي فيه د دې په حق لا کفا به دې کافی دې د دې شهیدن گوا بیني و بینکم فمین زما او فمین تاسو کې وهو الغفور الرحیم او دې بخون کې مهربان دې قل وایا ما کنتو نیمزو بدان نوراغلے من الرسل د پیغمبرانونا وما ادری او زن پوهیگم ما چې سبا یفعلو کولشی بی ما سرا ولا بکم او نتاسو سرا ان اتبعو پیروی نکوم زو الا ما مگر دا اغس یوحا چی وحی کولشی الیا زما طرفتا وما انا او نیمزو الا نذیر مبین مگر یرون کے اختارا قل وایا ارائیتم آیا قتل دی تاسو ان کانا کچردا قرآن دے من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا وکفرتم او تاسو انکار اکو بیہی پدی وشہدا او گواہی ورکڑا شاہدن یو گواہ من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا علی مثلی هم د دې پشان فآمنا بیا د ایمان راوړو واستكبرتم او تاسو غرور وکړو ان الله لا يهدي بیشک الله تعالی لار نه پای القوم الظالمین ظالمان خلقتا آمین الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب